السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست دوستانو نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درواشائم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل رجسټریشن معلوم کړئ دوستانو که چیرې ستاسو موبایل له پی ټي څخه رجسټر وي او که چیرې ستاسو موبایل له پی ټي څخه نه وي رجسټر دغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه معلوموئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم دوستانو له مخه یو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن و د ډي وي اس په نامه و صرف په هغه کې تاسو خپل ام آی نمبر ووهلو او تاسو ته به در وښودل چې ستاسو موبایل رجسټر ده یا نه ده رجسټر نو دوستانو اوس هغه اپلیکیشن کار نه کوي ما تاسو ته یو نوی او ښایسته اپلیکیشن راوړی ده چې په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره وکولی سئ چې د خپل موبایل رجسټریشن معلوم کړئ چې ستاسو موبایل له پی ټي څخه رجسټر ده او که نه ده رجسټر نو دوستانو دغه به تاسو څنګه معلوموئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ کله چې وګورئ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ دغه کومه دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې خلاص شي کله چې وګورئ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ دغه کومه ګورئ دوستانو تاسو لاندې راسئ لاندې به دوستانو یو اپشن وي د ډي وي اس په نامه به وي دغه اپشن به هم دوستانو د ډي وي اس په نامه وي دغه کوم پی ټي اي ډي وي اس ډیوایس رجسټریشن په نامه به وي دا غیر کوم ګورو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو کله چې ګورو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا غیر کوم ایډز راولو هغه ایډز به تاسو وګورئ او بعد کې به ایډز تاسو چیز کړئ کلوز کړئ نو ګورو دوستانو زه هغه ایډز دلته کلوزوم او دلته ګورو دوستانو زه خپل ام آی نمبر کوم نو ګورو دوستانو صرف به دلته تاسو خپل ام آی نمبر کې سرچ کړئ نو ګورو دوستانو زه راځم خپل ام آی نمبر کوم نو دا غیر کوم ګورو دوستانو دغه ام آی نمبر ما دلته کیوالو دا غیر کوم دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ کله چې ګورو دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راوړی چې تاسو موبایل له پی ټي څخه رجسټر ده که چیرې دا نو رجسټر دا په سره خط کې لیکل شوی وي بیا به هغه نه رجسټر دا غیر کوم ګورو دوستانو زما موبایل چې دغه نوکیا 106 ده زما موبایل له پی ټي څخه رجسټر ده نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپل موبایل ویریفیکیشن معلوم کړئ چې آیا ستاسو موبایل اوس له پی ټي څخه رجسټر ده که نه ده رجسټر دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده او په دې کې نور هم بیخي زیات اپشنان دي چې تاسو بیخي زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د درکم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه کوم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي خپل نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان